مانو او سارا کیټیکي چې بغیر فلټر ویډیو په سوشل میډیا گردش کوي او په دغه ویډیو کې ډېر بدرنګ ښکاري. د دغه ویډیو پر راتلو سره ورته ډېرو پښتنو او ډېر هغه مینوال چې کم د مانو سارا کیټیکي ول هغوی ورته داسې الفاظ استعمال کړل چې هغه موږ دلته تاسو نشو بیان کولی. کتونکو زموږ د ویډیو مقصد د جوړولو دا و چې کومې جینکۍ په سوشل میډیا باندې یا په ټیک ټاک باندې لایو راځي هغه دومره ښکلي نه وي څومره چې په فلټر ځان ښایسته کړي وي او دغه مینوالې هغه شانتي نازوي. دغه اوس چې د مانو او د سارا کیټیکي وداوټ فلټر ویډیو په سوشل میډیا خپره شوې ده، نو په دغه کې ورته ډیرو مینوالو هغه چې فالو کړي دي او ګفټینګ ورته کوي او نور هم ورته ښه مینه ورکوي، نو همغه کسان ورته په دغه ویډیو باندې خپلو هغه مینې او کم ګفټینګ چې ورته شوی په هغې خفه دي. نو څوک هم چې په دغه ټیک ټاکران جنکو باندې خپلې پیسې خرابوي، ګفټینګ پې کوي، مینه ورکوي، نو دا اصل کې دا رنګ نه وي څنګه چې تاسو ته په ټیک ټاک کې ښکاري، بلکې فلټر یې لګولی وي او ځان یې ښایسته کړی وي. دغه تاسو کتلی شئ د مانو او سارا کیټیکي کوم ویډیو چې بغیر فلټر راغلی ده، نو دا نه بدرنګ ښکاري چې هغه خپلو مینوالو ورته خبرګون ښکاره کړی دی. دغه معلوماتو چې ورسره همدلته شریکوو چې تاسو هم د دغه خبر نه خبر کړو